د هیواد د خپلواکۍ د اتل غازي امان الله خان او ملکه ثریا مقبره. سیلین او خلک ورځي اوس درسونه وایي مخکې نه پرېغوستل. ولې نه پرېښودل؟ لږ شی و چې دغه باغ کې خلک نه پرېښودل کېدل. دا ډېر ارامه ځای ده د مطالعې لپاره. دا باغ پخوا نه همداسې و که نه دی کې اوس تغیرات راغلي دي؟ دي والا ولږ به یې که نه شپې خوانه په عذابول که څوک یې نه پرېښولو. دا هم واقعیت په موږ باندې حق لري، نو د افغانستان د ازادۍ لپاره ډېر کار کړی دی. د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ او یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته راغلي وو، چیرې چې د غازي امان الله خان او د کورنۍ زیارت موجود دی او دلته یې مقبره موجوده ده. دا بڼ د عمومي سړک په غاړه چې د جلال آباد ښار څخه تیریږي او په تورخم باندې وصلیږي او هلته ختمیږي، په غاړه باندې موجود دی دغه بڼ. په دې بڼ کې مختلفې برخې په نظر کې نیول شوي دي چې شنه برخه هم پکې شته چې زموږ ډیری هغه ځوانان چې دلته په زده کړو باندې بوخت دي راځي دلته مطالعه کوي، چې یوه ډیره ښایسته او منظمه ساحه د دوی لپاره دلته موجوده. او د دې مقبرې شاته یوه ډیره منظمه او په معیار باندې برابره یو داسې مدرسه موجوده ده چې د نوي نسل لپاره د دیني زده کړو لپاره یو ښه چاپیریال برابر شوی دی چې دلته ځوانان راځي او دیني زده کړې ترلاسه کوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا مقبره له ډېر پخوا نه چې کله غازي امان الله خان وفات شوی دی او دلته جوړه شوې ده، له همغې ورځې تر اوسه پورې ډیری ځوانان راځي او د دې مقبرې او د دې زیارت څخه لیدنه کوي. له ده سره په څنګ کې د ده د کورنۍ د غړو قبرونه هم دلته موجود دي چې ډیری هیوادوال راځي او له دغې زیارت څخه لیدنه کوي. ډیری هیوادوال د دعاو لپاره راځي او ځینې نور بیا د عکسونو اخیستلو لپاره راځي چې تر څو پورې د دوی په یاداشت کې دغه عکسونه له ځان سره وساتي او د دغه اتل چې د هیواد لپاره یې خپلواکي ترلاسه کړې وه د دې یو څو انځورونه له ځان سره ولري. موږ هم راغلو تر څو پورې له دې مقبرې څخه لیدنه وکړو له غازي امان الله خان د قبر څخه او همداشان د دې زیارت په اړه باندې او د غازي امان الله خان د مقبرې په اړه باندې او د ده د شخصیت په اړه باندې د ځوانانو او د دې سیمې د اوسیدونکو نظرونه راواخلو. نو خپرونه تر پایه وګورئ، موږ هم ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته د امیر شهید په باغ کې وو کوم چې په ننګرهار کې موقعیت لري، جلال آباد ښار په مرکز کې. که تاسو وګورئ د دې باغ یوه برخه باغ ده او بل چې دی دلته د غازي امان الله خان او د هغې د کورنۍ د نږدې غړو مقبره هم دلته موجوده ده. دلته یو ځوان را سره ولاړ دی، له دوی سره به غږېږو چې په تیر کې دغه زیارت او دغه بڼ په څه ډول باندې و او اوس پکې کوم تغیرات راغلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه جوړ په خیر. څنګه یې ښه؟ شکر الله په خیر تېرېږي؟ خیر اوس. نوم دې څه شی دی؟ نوم مې محمد شعیب. محمد شعیب. دلته راځه ما دې څنګ کې ودرېږه دغسې. محمد شعیب څومره وخت کېږي دلته اوسېږي ښار کې؟ مونږ خو جلال آباد کې یو 12 کاله کېږي اوسېږو. 12 کاله. د شاوخوا سیمه کې اوسېږي که د لرې ځای؟ همدغه لغمان اډه کې اوسېږو. لغمان اډه کې همدلته هم کورونه دي؟ او کور هم دلته دي. درسونه هم څنګه دي؟ درسونه وایي؟ درسونه هم 12مه پورې ویلې فلحال، نور لا څه نه دي کړي. خدای دې وکړي چې نور هم ادامه ورکوي. څنګه دی امیر شهید باغ؟ تاسې همیشه د دې ځای نه تګ راتګ کوئ، پخوا دغه ځای څه ډول و؟ که د هغې په اړه باندې معلومات راکړي راته.
پخوا داسې و چې لږ بندیز و داسې به څوک نه پرېغوستل ډېر دا لاره بنده وه جمهوریت کې که نه اوس چې ښه دی خلک ځي راځي څوک عکسونه وباسي څوک راځي دلته ښکار دپاره هم خلک راځي دلته درسونو دپاره هم راځي محصلین او څوک راځي مقبرې ته دوا کوي نو ښه دی دلته که وګورو مخامخ یو ډېر ښایسته باغ جوړ شوی دی دا باغ پخوا نه همداسې و که نه دی کې اوس تغیرات راغلي دي نه باغ چې دی همغې وخت نه همداسې و ځکه چې دا نارنجانو بوټي او هر څه پکې همغه دي نو او خالي دا خلک ورته پرېږدي محصلین او خلک ورځي اوس درسونه وایي مخکې نه پرېغوستل او باغ همغه باغ دی ښایسته ولې نه پرېښودل علت څه شی و چې دغه باغ کې خلک نه پرېښودل کېدل خو هغه وخت کې جمهوریت و که نه ناامني وه بس هر ځای کې لارې بندې وې کوڅې بندې وې باغونو کې څوک نه پرېغوستل خو هغه وخت همدغه یعنې زیارت ته خلک راتلل دلته زیارت ته به خلک راتله خو دلته به خلک ولاړو سر کې پوسته به ولاړ ونه یعنې په صراحت یې څوک چا نشو کولی چې نه دلته لکه اجازه چې واخیسته پرېغوستل به یې داسې لاره نه وه لکه اوس چې داسې عمومي لاره اوس چې آزاده څوک ځي او راځي داسې نه و نه داسې نه وه مخکې دلته پخوا د دې زیارت په څنګ کې څه موجود و که نه یوازې همدا زیارت و همدا زیارت و پخوا زما په پخوا نه په همغه شکل باندې پاتې دی تغییر نه دی راغلی نه تغییر په زیارت راځي ور به شو هلته چې اوس څه تغییرات راغلي دي وګورو تغییرات داسې دی زیارت همغه زیارت دی راځي او تر اوسه چې زه ګورم تخریب شوی دی یو څه ویجاړ شوی دی دا ځای تخریب شوی او دا دیوالونه او دا پایاګانې چې دي که نه دا ګورې اوس تاسو ته هم ښکاري لږ لږ تخریبات پکې راغلي دي او نور زیارت همغه زیارت دی نور څه شی پکې نه دی زه پاس په ورشو حاجي صاحب راځه دلته ما سره حاجي صاحب هم دی د سره به هم خبرې کوو سلام علیکم حاجي صاحب ستړی مه شي ښې په خیر یې ته راځه دلته به ورشو راځه وروره ته هم راځه را سره یو ځای شه چې ورشو دغه زیارت وګورو چې څنګه دی اوس څنګه تغییر پکې راغلی که نه ښه درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې ګورئ دا د غازي امان الله خان ارامګاه ده او دا د امیر حبیب الله خان ارامګاه ده چې زموږ ډیری هیوادوال راځي دلته او د دې زیارت نه لیدنه کوي ځکه یو داسې هستي دلته پرته ده چې د افغانستان لپاره یې ازادي اخیستې ده او د 1919 کال په پیل کې دوی د افغانستان د خپلواکۍ اعلان وکړ له هغې وروسته افغانستان یو خپلواکه هیواد و له هغې وړاندې انګریزانو څو وارې په افغانستان باندې یرغل کړی و او دغه سیمه د افغانستان په شمول پاکستان او هندوستان د ښکېلاک لاندې وه او کله چې غازي امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړو نو دغه ټول هیوادونه چې هند او پاکستان هم پکې شامل وو دغه مستعمرې ټولې له منځه ولاړلې او هغوی ته هم یو د خپلواکۍ احساس پیدا شو دلته د کاکا سره به هم غږېږم دوی هم ډېر عمر لري شاید د دې اشخاصو په اړه باندې چې دلته ارامګاه موجوده ده د دې په اړه باندې معلومه السلام علیکم کاکا ښې ته په خیر راغله په خیر ښه صحت دې ښه ده طبیعت ښه ده جوړ خو یې په خیر یې ژوند دې په خیر چې ښه اوسېږئ ښه اوسېږئ څومره وخت کېږي دلته اوسېږئ په ننګرهار کې یاره خو بس چې د موره پیدا شوی تر اوسه پورې دغه د ګیره کې مې سپین ولګېد نو یعنې سپین ږیره دلته اوسېږي د دې اشخاصو په اړه باندې چې دلته پراته دي معلومات لرئ داسې معلومات لرو چې صاحب منه غازي امان الله خان یعنې زمونږ د مشرانو د خبرې په خپله خو مونږ په سترګو نه ده لیدلی چې دا څه رقم یو شخصیت و د انګریز ته چې شکست ورکړو دا صاحب منه انګریز بیرته دوباره د ملایانو په جامه کې صاحب منه په ماجتونو کې ځای په ځای کو دې صاحب دا خلکو سره کار وکړو دا خلک صاحب منه په یو رقم نه یو رقم صاحب جذب کو چې د دوی په خبره باندې پوه شي نو صاحب منه چې پوه شو دا څه خوب لیدلی ولا دا خو کافر و او صاحب داسې خلک یو پسې دوکلکی شو صاحب سړی خبره دغه شو چې صاحب اوس که جنګ کوي د خپل ملت د ژوبلېږي او که جنګ نه کوي نو صاحب دا مملکت پرېږدم دوی ته لاړو د هندوستان ته هلته د خپل د ښځې سره او د خپل د ماشومانو سره همالته پروت و خو دا ډېر خواشینی و داسې خواشینی به و چې د اندازې نه ایسته دغه ډول اشخاص چې دلته زیارتونه جوړ شوي دي او قبرونه موجود دي دا زمونږ ځوانانو ته
څه د عبرت درس کېدلی شي او که نه؟ داسې ده که څوک فکر وکړي او صاحب سالم ماغزه ولري او صاحب منه دا د بل خوا نه یو ستن نه وي شوی ورته صاحب دا هر سړی درک لري. اوس زه په خپله چې یم بې سواده یم پوه شې که نه، خو د دې دا کارنامې مې چورېدلی ده دا صاحب منه د ستاینو وړ دی. ستاینو وړ څه ده چې صاحب منه د خپل د اسلامي ملک نه لاړو د هندوستان، هغه خو هندوانو که نه، لاړو هلته زیرمه شو ښځی به ورته ویله چې اوس پاچاهي دی دړې وړې شو نو څه پروت دی په کوټې په کنج کې. زه چکر ووهه چې دا ماغزه دغه شي روښان شي او څه د خلکو نه به واورې. ډېره مننه کاکا. واقعیت هم هغه څه چې زموږ ځوانانو ته پکار دي باید په هغې باندې اګاه شي او د دې اشخاصو نه یو څه ولګوبرداري وکړي تر څو. کاکا تاسې خو عمر ډېر دی، تقریبا ګیره دغه ده چې سپینه ده، تجربه کاره خلک یاستي. ستاسې په وړاندې باندې دلته په د افغانستان کې ستاسې په سترګو لیدلی حال که راته ووایي چې څومره پاچاهیانې دلته تېرې شوې؟ نو څه ګوره که نه، د ظاهر خان نیولی همداسې تر آخر دا طالبان دي چې که درته وشمارم مثلا څو دي، دا کوم یو ښه کار وکړو ګډوډي دی، جنګ دی. په جنګ کې صاحب منه کار هم نشي کېدلی، کنم داسې نه دی. هلته تیل موټر ته پکارېږي، هلته صاحب جبه خانه پکارېږي، هلته مرمۍ پکارېږي، ډزې ته ماوله زه تاوله دغسې معاملې شو ډېر که نه. اوس خو ډېر ښه ده الحمدلله امن ښه ده. اوس خو داسې ښه ده چې هر خوا ته چکر وهلی شي ووهه، تا سره څوک څه کار نه لري. ماخوستن کې په دې باغو کې څوک ګرځېدلی شو دلته؟ نه شو ګرځېدلی، خو د صاحب منه ویره به وو، خو مګر دومره به ویره هم نه و په دې ځای کې، په ننګرهار کې دومره ویره هم نه. فرق بیا شته دی د دواړو ترمنځ جمهوریت؟ فرق خو داسې شته ده چې صاحب منه اوس خلک ورو داسې پوهېږي ورو چې څه وشو څه کېږي بیا څه کېږي. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات هم حل شي په هېواد کې. تا ته دې خدای اجر درکړي، ډېر ښه نظریات دې موږ سره شریک کړه. خیر اوسېږي. دغه ځوان له وخته له ما سره ولاړ دی او له دوست سره به غږېږم. سردار عنایت الله خان ارامګاه قبر، امیر حبیب الله خان او همدا شان الغازي امان الله خان، او وروسته چې ده شاته د ملکه ثریا مقبره هم دلته موجوده ده. په تیر کې دلته د دغه زیارتونو لپاره څه امنیتي تدابیر وو که نه وو؟ امنیتي تدابیر داسې وو، خو دروازه کې به و لکه دلته څه به نه و، په ډېر مخکې نه و. او جمهوریت کې د اخره کې چې دی که نه دغه یې جوړه کړې وه لکه چیک پوینټ غوندې لږ سختي وه، دا ځای لاره یې نه پرېغوسته دومره لکه اوس چې څومره ازاده ده. راځه دغه د غازي امان الله خان د قبر سر ته به ودرېږو ما ته چې وګورو چې دا خو یو داسې شخصیت و چې د افغانستان لپاره خپلواکي اخیسته ده او ډېر خلک پرې تر اوسه پورې ناز کوي او پې بالي، همداسې ده. اوس څنګه دلته څوک راځي د سیل لپاره له خارج نه د هېواد د نور ولایتونه؟ ډېر خلک راځي، خصوصا بیا د اختر کې زیات خلک د نور ولایتونو نه راځي. خارج نه چې څوک افغانان راشي دلته چکر د پار راځي، او همداسې همدې عادي ورځو کې هم خلک راځي کینی دلته پارک کې چمن کې کینی، او ښایسته فضا دلته درسونو ته هم خلک راځي. بالکل یو ښه ارامه فضا دلته جوړه شوې ده، او دا د اوس خلک هغه محصلین زده کوونکي چې دلته زده کړې کوي راځي او دلته خپل درسونو ته ادامه ورکوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. قیمتي وخت موږ ته راکړه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسې تصاویر ګوره، بیا هم له تاسو سره یو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. دلته له ما سره یو ځوان ولاړ دی چې همدې زیارت ته راغلی دی، د غازي امان الله خان. له ده سره به غږېږو، د ده نظر به راخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوږم بخیر راغله. په خیر یې؟ ښه جوړ. خوشحاله اوسې، مننه. یو څو امپراتوریو ته موږ په دغه یو پیړۍ کې موږ شکست ورکړی دی. یو انګلستان چې دغه نه ازادي غازي امان الله خان واخیستله، خو د افغانستان په 26 د سلواغې چې کومه ازادي موږ اخیستې وه، او درېیمه د ناټو ماتې وه په افغانستان کې چې انشاءالله چې امارت اسلامي واخیستله، او دا بیا هند لري.
الله دې فاتحین لري او په نړۍ د الله د شریعت حاکمولو هڅه او توان وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مخکې په دې زیارت باندې ته کله تللی راغلی مخکې؟ او ولې نه، دلته چې جلال آباد ته راشو 2 تاتمن راتاویږو، واځي بابا سلام یې کوو، بیا ځو خوږیاړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دلته پخوا دا وضعیت همدا ډول و، د پارک باغ او دا سیمې چې دلته موجودې دي همدا ډول وي که نه؟ هو یو څه کارونه چې دی پخوا شوي دي دلته، او دا نور کارونه چې دی اوس وخت کې راوشو که نه، دا هغه د کټارۍ او دا باغ او سیستم دا چې دی اوس ورسره را جوړ شو. دا یو څه چې دی دا پاخه دغه یې مخکې شوي دي. دا د قبرونو جوړېدل او د زیارت دا پخوا شوي دا یې پخوا شوي دي. دلته بیا څوک چا د امن احساس کوو؟ تګ راتګ د شپې لخوا چا کولی شو دلته په دې ساحو کې؟ ولې نه، اوس وخت کې یا مخکې د امارت راتلو نه مخکې هغه وخت هم موږ راغلي وو، چا منې کړي نه وي، خو هلته پستي والا ولږ به یې که نه شپې د خوا نه په عذابول کول څوک یې نه پرېښوله. اوس چې دی اوس امن دی انشاءالله. اوس چې دی شپې مو ته راتلی شي، 2 ته مقبره کوی شي، او د ورځې هم کراري ده اوس. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. الله دې څه خدمت خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. دغلته یو بل ځوان هم را سره ولاړ د سره به مغوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې؟ الحمدلله شکر. کراري ده؟ شکر الحمدلله. څه مصروفیت، څه کاروبار؟ ولا بس مطالعه کو دلته راځو، مکتب او کورس وای بس. مطالعه کې؟ او څوم سیم کې؟ 11 کې. 11 کې. زه دلته چې ګورم په دې باغ کې همیشه ځوانان لګیا کتابونه ورسره د هرې ونې لاندې 2-3 ځوانان ګورم مطالعه کوي. دا واقعیت د مطالعې لپاره ښه ځای دی؟ زده کړه پکې کېږي ښه صحیح ذهن کې یو څه کښېني؟ بالکل دا ډېر ارامه ځای ده د مطالعې لپاره، او ډېر خلک دلته د مطالعې لپاره راځي تر څو مطالعه وکړي او ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي. موږ خو راځو دلته بس دوی ته همدغه دعاوې کوو تر څو الله دې ورته جنت په نصیب کړي. ډېره مننه. څه زده کړه کول پکار دی دغسې اشخاصو د کارکردګۍ نه؟ موږ باید په ژوند کې پرمختګونه ترلاسه کړو، مخکې لاړ شو، او سرښندنه او مبارزې بس دغه باید وکړو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ژوندی اوسئ. مننه، خوشحاله اوسئ. الله دې آباد لره. درنو لیدونکو، تاسې د دغه ځوانانو احساسات او نظریات د دغه اشخاصو په اړه باندې واورېدل چې د افغانستان لپاره یې هر ډول سرښندنې کړي دي، زحمات یې ګاللي دي، او د افغانستان په خپلواکۍ کې مهم او کلیدي رول لوبولی دی. موږ هغه شخص چې د افغانستان لپاره یې ازادي راوړې ده، قربانۍ ورکړي دي، او په دې خاوره باندې ځان قربان کړی دی، قدر یې کوو. او باید هر څومره چې وستایل شي د دوی تاریخ ځوانانو ته ور په یاد کړی شي تر څو وکولی شي همدغه ډول د خپل هیواد لپاره سرښندنې ترسره کړي، تر څو پورې موږ وکولی شو یو ښایسته او خپلواک او پرمختللی هیواد ولرو. درنو لیدونکو، زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.